آیا تاسو پوهیږئ چې مدیریت څه ته ویل کیږي او زموږ په ژوند کې مدیریت څومره مهم رول لري؟ مدیریت یعنی بریا، مدیریت یعنی کامیابی. زه تاسو ته د مدیریت رول په عملي ډول سره په مثال کې روښانه کوم. دوه نفره دي چې په بازار کې په جدا ډول سره په کاروبار پیل کوي. د دوی سرمایې هم سره یو شان دي چې 10,000 افغانۍ د سره هم دي او دوهم شخص سره هم 10,000 افغانۍ دي. خو د وخت په تیریدو سره لومړنی شخص په خپل کاروبار کې کامیاب کیږي او دوهم شخص ناکام کیږي. د دې علت څه شی ده چې دواړه انسانان هم دي، سرمایې هم سره یو شان دي، خو لومړنی کس کامیاب شوی ده او دوهم کس ناکام شوی ده. د دې علت په مدیریت کې ده. یعنی لومړنی شخص چې کامیاب شوی ده د په خپل کاروبار کې د مدیریت یا منیجمنت له هنر څخه استفاده کړې ده، خو دوهم شخص چې ناکام شوی ده د له مدیریت له هنر څخه استفاده نه ده کړې. زه اوس تاسو ته منیجمنت یا مدیریت روښانه کوم. منیجمنت یا مدیریت. مدیریت د خلکو او منابعو په صحیح ډول په سمه توګه تنظیمول تر څو ټاکل شوي هدفونه په مؤثره او اغیزمنه توګه ترلاسه کړو. یعنی موږ په خپل د شرکت یا کمپنۍ لپاره هدفونه ټاکو او دغه هدفونه د مدیریت د هنر په واسطه باندې مدیریت څخه استفاده کوو او دغه هدفونه په کم مصرف سره او په لنډ وخت کې په کم وخت سره او په کم مصرف سره دغه هدفونو ته ځان رسو چې همدغه ته مدیریت ویل کیږي. مدیریت 4 مهمې دندې لري چې زه تاسو ته دغه دندې روښانه کوم له مثال سره. مثال په ډول احمد یو دکاندار ده، په د سره په دکان کې 4 نفره کارګر هم کار کوي. نو دا یو هدف ټاکي. لومړی تاسو باید په کاروبار کې هدف ولرئ. هدف کله چې دا هدف ټاکي، داسې هدف ټاکي غواړي په راتلونکي میاشت کې زیات مشتریان ولري او زیات عاید لاسته راوړي او زیات شیان وپلوري. دا یو پرچون دکان لري. نو کله چې دا هدف وټاکه، له دې څخه وروسته دا د هدف د ترلاسه کولو لپاره پلان جوړئ. کله چې هر وخت تاسو هدف وټاکه، نو دې څخه وروسته تاسو پلان جوړ کړئ چې دغه هدف خو دې وټاکه، نو څه ډول دغه هدف ترلاسه کړو. نو دې لپاره پلان ډېر مهم ده. پلان به داسې جوړئ چې غواړئ چې هدف ټاکل شوی ده چې زیات عاید ترلاسه کول. نو دا پلان داسې جوړئ چې زه باید دکان ته داسې شیان راوړم چې هغه خلک هغه جنس ته تقاضا ولري او هغه جنس له ما څخه خلک واخلي، ډېر خلک یې واخلي. نو کله چې دغه پلان جوړ کړي، له دې څخه وروسته دغه اجناس خپل دکان ته راوړي او د دې څخه وروسته په 3 نمبر کې دا تنظیم ترسره کوي. تنظیم معنا د منابعو تنظیم کول. د خپل کارکوونکو کوم کارګر چې دي، دا داسې تنظیم کول چې کوم کارکوونکی باید کوم کار وکړي او کوم مسؤلیت او کومه دنده پر مخ بوځي. دې ته تنظیم ویل کیږي. د تنظیم څخه وروسته په 4 نمبر کې دا باید چې رهبري ترسره کړي. رهبري دا معنا چې خپل کارکوونکو ته لارښوونه وکړي او د هدف په لوري تشویق کړي تر څو د خپل ټاکل شوي هدفونه پرې لاسته راوړي. دې ته رهبري ویل کیږي. رهبري یعنی مشري، لارښوونه کول، د هدف په لوري د کارکوونکو تشویق کول. او په 5 نمبر کې احمد باید چې د خپل کار کنټرول ترسره کړي. کنټرول یا څارنه. یعنی دا باید چې د میاشت په اخره کې د خپل کاروبار وګوري چې د کاروبار څومره ګټه کړې ده او څومره خپل اهدافو ته رسېدلی ده. د خپل د کارونو ارزیابي کوي، څارنه یې کوي، کنټرول کوي او ګوري چې په کوم ځای کې مشکلات موجود دي، کوم ځای کې ستونزې دي، هغه ستونزو ته تصمیم نیسي او حل لاره ورته ګوري چې دې ته کنټرول او څارنه ویل کیږي. یعنی مدیریت همدغه ته ویل کیږي چې تاسو
خپل کاروبار کې د مدیریت له هنر څخه استفاده وکړئ او خپل مدیریت په مختلفو ځایونو کې موږ ورڅخه استفاده کولی شو. حتی په کورنۍ نظام کې هم د مدیریت څخه موږ استفاده کوو، ځکه په کورنۍ کې هم موږ کولی شو چې یو هدف وټاکو، ځکه چې هدف مطلب د کورنۍ اتفاق او همدغسې پلان جوړو چې دغه اتفاق څنګه رامنځته کړو په کورنۍ کې. همداسې تنظیم باید په کورنۍ کې منظموالی راولو، رهبري وکړو. رهبري مطلب مشري کول، خلکو ته لارښوونه کول، د خلکو تشویقول د ښه کارو لپاره. همداشان د خپل کورنۍ نظارت وکړو، کنټرول وکړو، څارنه وکړو چې دغه کورنۍ په کوم لور روانه ده، په ښه لور روانه که په صحیح ډول نه ده روانه، نو د هغې لپاره کوم ستونزې موجود دي، ستونزو لپاره باید حل لاره پیدا کړو. تاسو ته ما د کورنۍ مثال درکړم، همداسې په شرکت، کاروبار او همداشان په سازمان کې، په هر ځای کې تاسو په اداره کې تاسو د مدیریت څخه استفاده کولی شئ، چې مدیریت ډېر مهم ده، چې په انګلیسي کې ورته منیجمنټ وایي. که چیرې تاسو له د مدیریت یا منیجمنټ څخه استفاده وکړئ، تاسو کولی شئ بریا ته ورسیږئ. تاسو کولی شئ چې د مدیریت په واسطه باندې بریا ته ورسیږئ، او تاسو حتما په خپل کاروبار، په خپل شرکت یا هم په خپل کورنۍ کې حتی د خپل ځان مدیریت تاسو کولی شئ. مالی مدیریت، د بشري منابعو مدیریت ډېر مختلف ډولونه لري، نو تاسو حتما له مدیریت څخه استفاده وکړئ تر څو په ژوند کې کامیابي ترلاسه کړئ.